خو احساس دومره پیاوړی چې دغه اجازه ورکي. لیکوالي هم د ډیرو عاقلانو خلکو کار نه دی، د ډیرو با احساسه خلکو کار دی. ډیر پوهان چې زده کړې ډیرې لوړې وي کیدای شي ښه نثر ونه لیکي، خو هغه عاطفي انسانان چې هغه د فطرت یا د طبیعت ښکلاو نه ډیر متاثر وي، هغوی کولی شي چې ښه لیکنه وکړي. نو د ټولنې سوژې کله چې موږ وګورو چې یوه سوژه شته په ټولنه کې خام مواد دي، د دې په هغه روح او د دې په روان پوهېدل هم بیرته د لیکوال کار دی. که چېرته په دې روح او روان یې پوه نه شي او هغه درک چې شاعر او لیکوال باید ولري، که د دغه سوژو نه هغه درک ونه لري بیا هم لیکوالي نشي کولی. یا هغه ناسمۍ چې دی په ټولنه کې ګوري، که چېرته هر سړی دا ګوري، د غني خان خبره وایي چې هر څوک دا ګوري، خو شاعر هغه حیوان ته ورته دی چې په وجود باندې هیڅ پوټکی نه وي. دا بیروني درد او بیروني هغه انګیزه دی ډېره زر حس کولی شي نسبت نورو خلکو ته. نو شاعر د یو دراک ذهن او فکر او زړه خاوند دی چې د تاثیرات پې ډېر زر پریوزي او همدغه تاثیرات دي چې بیا دی په خپلو الفاظو کې هغې ته دغه ورکوي، د الفاظو جامې ورته وراغوندي. دا ټول شیان موږ دا هر څه باید په هنري الفاظو کې راونغاړو. که چېرته موږ په هنري الفاظو کې دا راوننغاړو، مثلا ما په تېرو درسونو کې یو بیت تاسو ته ویلی یم، یو شاعر وایي چې څانګې لږ ورو ترې پرې کوه ای د ارې خاماره، څانګې لږ ورو ترې پرې کوه ای د ارې خاماره، چې آن د ښار تر کوڅو کوکې د نخترو راځي. تاسو وګورئ د ښار تر کوڅو د نخترو د کوکو راتلل دا یو درد دی، خو په داسې الفاظو کې رانغښتی دی چې الفاظ ډېر لوړ دي، معنا مفهوم ډېر اوچت دی او په زړونو باندې تاثیر کوي، په ذهن باندې تاثیر کوي. خو یو بل شاعر وایي چې راځئ چې وباسو جلوس تالی کړئ بلیټوس. دا درد او هغه درد یو دی، خو هغه چې د دې درد ته د الفاظو کمې جامې اغوندي دا شاعر ورته نشي اغوستی. د شاعر او لیکوال تخنیک هم دا دی چې فکر ته د وینا ډېرې ښې جامې واغوندي، او کله چې فکر ته د وینا جامې واغوستل شوي نو همدا ښکلی تخنیک دی او همدا ښکلی انځور دی چې دی وباسي. په هر صورت موږ وایو چې د هر څه باید په هنري الفاظو کې راونغاړل شي. ښه، موږ وایو چې په لیکوالۍ کې ځان څنګه له تېروتنو ژغورلی شو. یوه خبره چې موږ باید ډېره وکړو چې په لوی لاس باید یوه لیکنه مغلقه نه کړو، داسې نه کړو چې هغه صراحت، وضاحت او بلاغت د لیکنې موږ د سوال لاندې راولو. زیاتره وختونه داسې الفاظ کارول چې که زه اوس یو چاته ووایم، یو ځای کې ولاړ یم او یو وینا کوم، اول ته عام خلک وي، زه ټولو ته وایم چې التفات، فکر کوئ چې دا خلک به زه پوه کړی شم، ځکه زه باید په دې پوه شم چې زما مخاطب څوک دی. که هغوی ته زه وایم چې التفات، نو هغوی زه نشم پوهولی، ځکه زما په التفات پورې به هغوی به ورپسې څه دغه ګوري، ډکشنریانو به ورپسې ګوري. نو که هغوی ته زه ووایم چې ملتفت شئ، بیا هم نه پوهېږي. خو که ورته ووایم چې هیله ده پام وکړئ، پام مو غواړم، زما خبرې ته متوجه شئ، نو کیدای شي چې هغوی زما په دغه باندې پوه شي. یعنې په زوره باندې موږ باید خپلې خبرې دغه نه کړو،
کلکې نه کړو یا خپله لیکنه کې داسې الفاظ موږ ونه کاروو چې زموږ لوستونکی مجبور شي او هغه ډکشنرۍ پسې لاړ شي یا چاته ووایي چې دا التفات څه معنی. همدارنګه بېځایه اوږدول، اتناب. تیرو درسونو کې موږ د اتناب او د اوږدېدو ځینې دغه ورکړل، مثالونه م ورکړل. مثلا که چېرته موږ وایو چې د پاکستان هیواد و څه ضرور دی چې موږ وایو چې د پاکستان هیواد، خو موږ وایو که همدومره مو وایو چې پاکستان د هیواد ته ضرورت نشته چې موږ یې ورسره ولیکو. خو ځینې وختونه اتناب ته ضرورت وي. که موږ وایو چې د سیریالون اسلامي هیواد، دلته یو وضاحت ته ضرورت دی. وضاحت ته ځکه ضرورت دی چې موږ وایو چې زموږ اورېدونکي ته باید هېڅ خبره دغه شکمنه پاتې نه شي، داسې یوه خبره پاتې نه شي چې هغه ورباندې نه پوهېږي. نو لازمه ده چې موږ په داسې الفاظو باندې خپل لوستونکی یا اوریدونکی مخاطب کړو چې هغه پرې پوه شي. نو موږ په عین وخت کې چې د سریالون په اړه باندې خبره کوو، هغه ته دا مثال دا پوهاوی هم ورکوو چې سریالون یو اسلامي هیواد دی. خو بېځایه اوږدول، یوه جمله اوږدول او بېځایه لنډول دواړه عیب دی. نو ځان باید ترېنه وساتو. بل خپلې لیکنې ته بېځایه نه قایل کېدل. اوهو ما خو داسې یو شی لیکلی دی چې ولاکې د څوک ولیکي، دا خو باید خلک ورته ډېر قایل شي. امکان لري چې زموږ او ستاسو په دې لیکنه کې تېروتنه وي. نو بیا که چېرته موږ بېځایه خپلې لیکنې ته دغه وکړو، بېځایه غرور ورباندې وکړو یا بېځایه ورته قایل شو، د دې دا معنا ده چې موږ خپل ځان له تېروتنو نه ژغورو. ګورئ، په هر شي کې عیب شته. یو د الله تعالی کلام دی چې بې عیبه دی. په احادیثو کې دومره عیبونه راوتلي دي یا دومره عیبونه پکې شته دی، موضوعي احادیث شته دی، خلکو پکې ګوتې والې دي. خو هغه اصح او صحیح احادیث چې راټول شوي دي، په هغې باندې زموږ باور دی چې هغه صحیح دي. خو ډېر داسې دي چې هغه محدثینو په هغې باندې جرحه کړې ده چې دا احادیث چې دي، جرحه په احادیثو کې یا د اصول احادیثو په علم کې جرحه لوی ځای لري. نو موږ ویلی شو چې زموږ په دې لیکنه باندې هر څوک جرحه کولی شي. بېځایه باید موږ په خپلو دغو باندې نیمګړتیاو باندې ټینګار ونه کړو. بل دا دی چې د لیک لپاره نوي موضوعات ټاکل او ځان له ابتذال نه ژغورل. ابتذال د شاعر او د لیکوال مرګ دی. نو موږ باید ځان له ابتذاله وژغورو. کله که موږ مبتذل شیان ولیکو، دا یو ډول زموږ تېروتنه ده، موږ د ځان له تېروتنو نه ژغورو. او بل دا دی چې موږ مبتذل شیان لیکلي وي، نو ډېر خلک هغه لیکنه نه لولي. زموږ لیکنه بیا هغه څه دي چې بازار نه لري. کله چې یو شی بازار ونه لري، نو بیا وړاندې کول یې څه پکار. که د اطرافو نه دې مثلا سبزي رابار کړي او منډۍ ته راوړي او په منډۍ کې خریدار نه وي، بیا مجبوري چې هغه بوجۍ م ورته پرېږدي چې ځه هغه د موټر کرایه به م په تا راځي. زموږ لیکنه باید داسې وي چې موږ خپل اوریدونکی او خپل لوستونکی په پام کې ونیسو. نو کله چې موږ خپل لوستونکی په پام کې ونیولو چې هغه موږ نه څه غواړي، بیا موږ کولی شو چې یوه ښه لیکنه وکړو. همدارنګه کلیشه‌یي جملې، ډېر کله موږ کلیشه‌یي جملې کارو. د کلیشه‌یي جملو کارول په خپله یو ابتذال دی او نوښت نه دی. نو موږ باید د کلیشه‌یي جملو نه ځان وساتو. دا چې څه رقم یې ولیکو او زما لوستونکی زما نه څه غواړي، دا ډېره مهمه خبره ده. په دې باندې باید فکر وکړو. کیدای شي چې په راتلونکو بحثونو کې موږ دا موضوع دغه کړو. همدارنګه نامانوسه بېځایه کلمې کارول. ګورئ، الله تعالی چې موږ ته قلم راکړی او دا قلم زموږ ستر پیغمبر ته الله تعالی وایي چې نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. دا څه شی چې تا ته الله پاک درکړی دی قلم دی، ته په قلم باندې لیونی نه یي. قلم
تا دپاره یو ارزښت دی په دې قلم باندې باید نامانوسه شیان